وګوره مهربان خفه دی پسته بیخي او نو مهربان وای کرنے کی ہدایت نے کہ اللہ پاک دی شل کی گراؤنڈ ته پورته کې وروړي هغه چیر نه پرې کې چارمان و زونه مې ورسره کړی دا څه ګوره یار سکندر هم ډېر خفه دی سکندر هم ډېر خفه دی سکندر ته دې نه پاسه پاس شبه هلته کښېنه دلته راشئ پرېږده اولک ټول خانه ګوري دا زموږ پېښته چاوران کړی الله دې دا تباه او برباد کړي چاوران کړی بېګۍ پکې کاروي کړی خو ډېره او الله پاک دې دا نه چاوران کړی الله پاک خو یې دا شل کړي چې د ګراونډ له نه چې په دغه کې راشي هغه چیر نه غونډې درې کسان ګوري دا والا مهربان څه پکې ووایه مهربان خبرې کوم ته څه پکې ووایه دا څوک دی راغی زور مه جوړه والکه لکه تاسو ګاډي رچت راځي ډسکنیکټ کړه نه ګریل اندر ورو مهربان دې ځای دا وګیا چا پیړو لګي دا چې دوه بلاک جوړ کړي خاصه په دوه کې حالت یو بلاک کې جوړ کړي په خاطر کې راځي مهربانه دا په تور ولا تاسو برابر سنگل خطا نه څه کېږي نه ډیر کړي ډیر خاصه راځه که نه مهربانه به دومره خواري مې مه کوئ بس صحیح دی وار شو دا دا خبره صحیح ده همدا یو مثال خبره خاصه په ډېرې کبر سړي ته خو پته ونیول ډېر مخکې نه دی